الرحمن الرحیم کم ټو ایکسل نن راځو په نمبر فارمیټینګ باندې اصل کې ډېر مونږ او تاسې خبرې کوو. لومړی راځو مونږ دلته ډایلي سیل مونږ یو دانه ریپورټ جوړو. مونږ ورکو ډایلي سیل، دلته مونږ یو فارمیټ جوړو ډایلي سیل په نامه بولډ به یې کوو. دا به څنګه کوو چې دلته موږ سره اصل دی کې د آیټم دی موږ سره، بیا موږ سره د دې چې دی آیټم چې دی سیل دی، بیا موږ سره پرچیز دی په څو اخیستی ده، بیا موږ سیل دی په څو خرڅ کړی دی، څونه دي موږ سره یونټس دي موږ سره اصل کې ډېر، او بل موږ سره اماونټ دی او په ده باندې راځو نن خبرې کوو. که چېرته تاسې دلته وګورئ لومړی موږ دلته راځو here source weight then click here. جنرال کې موږ سره څه نشته، نمبر ته راځو ډایرکټ. نمبر کې لومړی دلته مونږه ډیسیمل پلیسز دغه وایو، آیټم USB هارد ډیسک ریم ماوس ته موږ سره د دې ترڅنګ موږ سره چې ده پی سي او سی ډي USB هارد ډیسک پی سي سی ډي USB. خو پرچیز په څو مونږ اخیستې دي؟ دا مو اخیستې ده په 2500 باندې، هارد ډیسک مو اخیستی دی په 3500 باندې، ریم مو اخیستی دی مونږه په 2500 باندې، ماوس مو اخیستی دی په 3500 باندې، پی سي اخیستی دی په 2000، سی ډي مو اخیستی دی په 1500 باندې، USB مو اخیستی دی په 3500 باندې، هارد ډیسک مو اخیستی دی په 3500 باندې، کمپیوټر مو اخیستی په 2000 باندې، سی ډي په 1500 باندې او USB بیا هم په 2500 باندې. اوس دلته مونږ یو اپشن هغه اصل کې ډېر چې خبره پرې کوو هماغه وایو، بل مونږ سره چې دی وین او لوس مونږ سره لوس چې آیا مونږ په دې اجناسو کې مونږ تاوان کړی که مونږ ګټه مو کړې ده. د دې لپاره مونږ داسې یو فارموله ورکوو چې هغه فارموله به اوس مونږ څنګه کوو تکرار کوو. زه ورته وایم ایکول سیل شروع سیل ماینس پرچیز ضرب یونټس، دا به تاسې وکې کوئ او دلته به راشئ تاسې به ورته څنګه وکئ نمبر فارمیټ ته به راشئ، بیا به نمبر ته راشئ، ورته موږ سره منفي عدد څنګه ښایي چې که چیرې تاوان کوو هغه موږ سره په ریډ کلر کې موږ سره ښایي اصل کې ډېر صحیح ده که نه. اوس موږ سیل دا په څو خرڅ کړی دی؟ دا هم په 300 خرڅ کړی، صحیح ده که نه. څو دانې دي موږ سره دوه دانې، بل موږ دا په څو خرڅ کړی، دا موږ دا خرڅ کړی په 400 باندې، 400 باندې څو دانې دي؟ یو دانه دی موږ سره. بل اول به تاسې به راشئ دا به ځان سره بیا دا فارموله به ځان سره چې فل ډاون کړي. دا هم په څو خرڅ کړی؟ په 300 هم خرڅ کړی. څو دانې دي؟ 4 دانې دي. ماوس په څو اخیستل شوی؟ ماوس په 3500، خو په څو هم خرڅ کړی دی؟ په 300 هم خرڅ کړی دی. دلته هم تاوان کړی څو دانې؟ 4 دانې. وګورئ موږ سره به راشي خو موږ سره تاوان به څنګه راشي؟ دا به موږ سره په ریډ کلر کې راشي چې دا تاوان تا کړی دی. 2000 هم پیسې اخیسته، په څو هم خرڅ کړی؟ په 11000. څو دانې دي؟ یو دانه. وګورئ 1000 روپۍ هم دلته تاوان کړی، دا هم په 200 خرڅ کړی. څو دانې دي؟ 4 دانې. دلته هم 200 ګټې، په 400 هم خرڅ کړی، یو دانه هم خرڅ کړی. موږ سره به دا څو دانې شي؟ دا به په 400 خرڅ کړی او یو دانه. دا په څو؟ دا په 12500. څو دانې هم خرڅ کړي؟ 2 دانې. 1000 روپۍ هم ګټه کړې، دلته هم څو خرڅ کړي؟ دا موږ په 50 خرڅ کړي. څو دانې؟ 4 دانې. 400 هم تاوان کړي، دا هم په 200 خرڅ کړي. څو دانې هم خرڅ کړي؟ 4 دانې. سیده که نه. اماونټ چې کله پیدا کوئ نو ایکول موږ سره دا ضرب دا، موږ سره به ټوټل اماونټ څنګه چې د دې لاسته راشي، دا به تاسې څنګه کوئ کنټرول، دا موږ سره اماونټ لاسته راغلی. لومړی
نمبر ته راځو. په نمبر کې مونږ لوی ډیسیمل پلیسز دلته داسې وګورئ مونږ سره دوه عدد اعشاریې راځي. نمبر دلته راځو ورته نمبر مونږ سره د څونه راشي اعشاریه بیخي راځي نه. اوکې ګوره اعشاریه به مونږ سره څنګه شي اصل کې ډېر ختمه شي نه اعشاریه دې بیرته راشي یو عدد اعشاریه دې راشي مونږ سره وګوره اعشاریه به راشي نه مونږ سره د اعشاریه اصل کې ډېره څنګه شي دا ختمه شي نمبر ته راشي او په نمبر کې اعشاریه څنګه کوي ځان سره صفر کوي. صحیح ده که نه دا به مونږ سره څنګه شي دا به مونږ سره راشي. اوس داسې ورته ووایو که چیرې مونږ سره نمبر کې یوز سپریټ کامه مونږ سره استعمال کړه مطلب مونږ سره 1000 کې وګوره درې عدد دې طرف ته مونږ سره څنګه کړه کامه استعمال کړه د 1000 عدد مونږ سره بیل کړه هغه به مونږ کولی شي استعمال کړي. نه زه ورته نیګیټیو عدد دی کوم چې تاوان مونږ کړی منفي باندې ښایه وګورئ څو منفي 200 تاوان کړی موږ د 0 روپۍ هم تاوان کړی دلته موږ 400 تاوان کړی نه غواړئ څنګه که موږ سره کلر سور کلر کې ښایه خو موږ سره د رنګ څنګه اوسي هغه د قوس کې د باندې وګورئ موږ سره دلته لري که چیرې زه ورته ولیکم چې نیټ پروفیټ موږ سره اصل کې ډېر موږ څونه ګټه به موږ اوس کړي نو ایکول تاسې به دا ټول سره سم کوئ. صحیح ده که نه اصل کې ډېر دا به تاسې راواخلئ او دلته یې سرچ پای کې وګورئ. مونږ اصل کې ډېر مونږ چې څونه خرڅلاو کړی څونه ګټه مو کړې څونه تاوان مو کړی دی نو اصل کې ډېر مونږ دلته چې دی مونږ 1.5 روپۍ بقایه شوي 1.5 روپۍ مونږ تاوان کړی دی اصل کې ډېر څونه روپۍ هم تاوان کړی څونه مو چې ګټلي دی بیرته مو څونه تاوان کړی ټوټلي مونږ څونه تاوان وکړ 1.5 سل تاوان نه دي دا ما په 100 خرڅ کړی دی دا ما په 400 خرڅ کړی دی. وګورئ تاسې دلته وګورئ موږ سره به 2.5 روپۍ ډایرکټ څنګه شي دلته موږ سره ګټه راشي نو دا د وین او لوز لپاره چې موږ څنګه ګټه مو کړې ده یا مو تاوان کړی نیګیټیو دلته عدد موږ سره څنګه کېږي اصل کې ډېر موږ سره دلته راتلی شي. بل موږ سره اصل کې ډېر موږ چې ووایو موږ سره کرنسي هم شته دی چې کرنسي باندې موږ اصل کې ډېر څنګه وکړو خبرې وکړو. کرنسي ته راځو یا همدغلته اماونټ چې دی په ده باندې د کرنسۍ فارمټ څنګه کوو اپلای کوو. ځین کرنسي ته راشه زه ورته موږ سره سیمبول څه شی دی موږ سره امریکن دی اذربایجان پیسې دي دغه وګورئ مختلف ډوله تاسې سره څنګه دي هغه رقم دی د پیسو تاسې وګورئ چې هر یو ستاسې خوښه یم هغه ورته تاسې څنګه ترکیش د ترکیې پیسې ورته اصل کې ډېر تاسې استعمال کوئ وګورئ موږ سره به راشي نو هر یو چې فارمیټ ستاسې خوښه وي هماغه ورته د هماغه رقم ورته تاسې دلته څنګه کولی شئ اصل کې ډېر انتخابولی شئ. زه ورته یم اشاریه عدد دې ونه لري اوکی کوئ وګورئ اشاریه عدد به موږ سره څنګه شي اصل کې ډېر ختم شي. بله دلته راځو مور نمبر فارمیټ ته فارمیټ کې بیا راځو اکاونټینګ ته دې کې هم اکاونټینګ کې هم هماغه طریقه ده مګر د عدد نه دا رقم څنګه راځي لږ لرې راځي. زه ورته یم د انډین رقم دې موږ سره پرې ولګېږي وګورئ تاسې اصل کې ډېر موږ سره به د عدد نه دا رقم څنګه شي ډېر لرې راشي. خو هر کله چې غواړئ چې ځان سره خپل افغانستان رقم راوړئ تاسې به راشئ رن ته او رن کې به تاسې بیا ولیکئ څه شی کنټرول انټرنیشنل به ځان سره ولیکئ کنټرول انټرنیشنل چې ولیکئ دا به څنګه کوئ ځان سره انټر کوئ انټر د هغه نه بعد رسټ اډیشنل سیټینګ ته به راشئ بیا به کرنسي ته راشئ او کرنسي کې به تاسې اے اف ورکئ څنګه به وکړئ اے اف او دا به اوکې کوئ ورته او دلته به هم دا اوکې کوئ نو موږ سره به اصل کې ډېر هر کله چې تاسې بیا راځئ کرنسي ورکوئ نو اصل کې ډېر موږ سره به پرې د افغانو هغه کوم رقم څنګه دی هغه رقم به موږ سره پرې اپلای شوی وي. زه راځم ورته یم دا ډیسیمل پلیسز عدد موږ سره لري که اوکی کوم صحیح ده که نه نو اصل کې ډېر دغه موږ د دې لپاره څنګه کولی شو یوز کولی شو. نو دغه موږ سره د اړوند چې موږ د سیل نیګیټیو پوینټس عدد په عدد موږ خبرې وکړلې. بل موږ سره ډیټ دی راځو دلته په ډیټ باندې اصل کې ډېر موږ او تاسې خبرې کوو چې ډیټ کې موږ سره څه شته دی ډیټ صحیح ده که نه اصل کې راځو دا موږ سره بارډر راولو ډیټ بارډر موږ خبره کوو اصل کې موږ مخکې هم ډېره خبرې کوو کنټرول سیمیکالن سره تاسې کرنټ ډیټ راوړلی شئ مګر که غواړئ چې د هغه فارمیټ بدل کړئ نو تاسې به راشئ ډیټ ته. زه ورته یم دا داسې ډیټ مې پکار دی لانګ ډیټ مې کار دی اصل کې دا وګورئ موږ سره ډاټ شارټ ډیټ دی. زه ورته یم نه موږ سره د داسې ډیټ راشي 14 د مارچ 12 یا موږ سره 14 یوازې د مارچ راشي په ده به تاسې اوکې وویل سو زه ورته نننی ډیټ ورکوم ورته یم 5 د 8 د 2020 اصل کې ډېر موږ سره په هغه مخکیني فارمیټ ته دا څنګه شي اصل کې ډېر دا به موږ سره بدل شي نو دې ځای نه کولی شئ تاسې هم څنګه کوئ ځان سره ډیټ راولئ. بل موږ سره ټایم دی اصل کې ډېر تاسې هم کولی شئ د ټایم نه په همدې ډول تاسې استفاده وکړئ رای به شئ تاسې دا به ځان سره انتخاب کړئ بیا به راشي دلته به دا ورته
زه ورته ټایم ورکوم. کنټرول شیفټ سیمی کالن سره اصل کې ډېر تاسې ټایم ورکولی شئ. ټایم کې هم تاسې سره مختلف فارمیټ دی اصل کې ډېر. دلته به راشئ بیا ټایم ته. په ټایم کې وګورئ موږ سره د په دا رقم راشي شارټ ټایم ده، موږ سره لانګ ټایم دی. وګورئ په د ټایم باندې تاسې کولی شئ دې ځای نه استفاده وکړئ. زه ورته هم په دې شکل د ما سره راشي. اصل کې ډېر وګورئ موږ سره به دا څنګه شي په دې طریقه باندې راشي. نه داسې مو نه دی په کار موږ سره په ما مخکینی طریقه راشي. اصل کې ډېر دا به تاسې ورته انتخاب کړئ. بیا به راشي دلته په ټایم کې ورته تاسې بیا ورته شی انتخاب کړئ. ورته موږ سره دغه ټایم یوازې اصل کې ډېر موږ سره څنګه شي یو شي. نو دغه ټایم نه تاسې هم څنګه کولی شئ دا په دا رقم استفاده کولی شئ. بل موږ سره چې ده دلته پرسنټیج علامې باندې هم موږ اصل کې مخکې خبرې کړې وې. که چیرې زه دلته ورکړم ټیکس دولت لخوا کومه مالیه چې ده هغه چې راغلې وي نو تاسې زه به ورکړم چې موږ سره 1% راغلي. دلته به اول تاسې دا انتخاب کړئ. هغه نه وروسته سلیکشن نه بعد then you go to here ټایم نو پرسنټیج ته به راشي. اصل کې ډېره موږ سره اشاریه عدد دې نه اوسي او اوکې به یې کوئ. زه ورته په ده 1% موږ سره راغلی، په ده 2%، 3%، 1%، نو 4 کولی شئ دا تاسې څنګه کوئ په همدغه طریقه باندې ورکوئ. بل موږ سره اصل کې ډېر مخکې چې لاړ شو موږ سره فراکشن دی. په فراکشن کې هم موږ خبرې کړي، ساینټیفیک باندې مو هم خبرې کړي، ټیکس ته موږ سره په ټیکس مو هم خبرې کړي. سپیشل ته راځو. سپیشل کې دلته ځینې یو خبره چې ده موږ سره ډېره مهمه خبره چې ده که چیرې زه دلته ورکړم موږ سره فون نمبر ورکړم. فون نمبر اصل کې ډېر موږ سره فون نمبر څنګه کېږي په یو جدول کې ترې استفاده کېږي. نو فون نمبر څنګه کولی شو دلته ورکول به تاسې راشئ دا به انتخاب کړئ. نمبر ته به راشئ، په نمبر کې سپیشل ته راشئ، په سپیشل کې کولی شئ فون نمبر اصل کې ډېر تاسې څنګه کوئ انتخاب کړئ. که چیرې زه ورکړم 0 913 18 15 وګورئ اصل کې ډېر موږ سره به دغه کوم 3 کوډ چې دی دا به موږ سره څنګه شي اصل کې ډېر کاوس کې راشي. هغه نه بعد چې د 3 ډیجیټ عدد چې موږ سره به راشي. بیا د ډیش نه خوا به 4 ډیجیټ عدد موږ سره څنګه شي اصل کې ډېر راشي. که چیرې زه ورکړم 28 20 اصل کې ډېر وګورئ هماغه فارمټ به موږ سره څنګه شي اپلای شي. دین یو ګو ټو سپیشل ته. سپیشل کې بیا کولی شي بل موږ سره ګلعزیز کوو موږ سره چې دی موږ سره زیپ کوډ دی. د زیپ کوډ لکه موږ چې وایو د افغانستان کوډ اصل کې ډېر موږ سره څه شی دی د افغانستان کوډ 0093 دی 0093 دا موږ سره د افغانستان کوډ. د پاکستان کوډ چې دی موږ سره بیا هغه موږ سره 0092 دی او دا موږ سره د زیپ کوډ لپاره مفرده موږ خو دا چې موږ بیا استعمالوو موږ سره بیا د افغانستان کوډ چې دی د انټرنیټ لپاره چې کوم کوډ دی هغه موږ کولی شو هم څنګه کوو 55,000 موږ سره لکه فرضاً هغه موږ سره یو کوډ دی. دلته که چیرې تاسې ورکړئ چې موږ سره د افغانستان کوډ فرضاً دا موږ سره څنګه شو 55,000 دی دا موږ سره افغانستان دی دغه کوډ دی زیپ کوډ دی د انټرنیټ له لارې. دلته راشئ تاسې به ورته اصل کې سپیشل ته راشئ بیا به ورته زیپ کوډ استعمال کوئ. دا وګورئ موږ سره به دا رقم څنګه شي یا موږ سره افغانستان کوډ چې دی هغه موږ سره 26,000 دی اصل کې ډېر صحیح ده که نه. د پاکستان به موږ سره سوی د پاکستان به اصل کې ډېر موږ سره 25,000 نو که چېرې تاسې 25,000 لیکئ دا اصل کې د زیپ کوډ طریقه هر کله چې تاسې لیکئ په دغه طریقه تاسې کولی شئ ځان سره څنګه کوئ زیپ کوډ راولئ په یو جدول کې. هر کله چې تاسې وغواړئ یو جدول جوړ کړئ. بل کسټم دی موږ سره کسټم د خپلې خوښۍ دغه کولی شئ تاسې ځان سره یو څه جوړ کړئ. زه ورته وایم دا ټایم زما په دې رقم نه دی په کار نو تاسې کولی شئ په مختلف ډول ځان سره کسټم کې ځان سره واخلئ. زه ورته وایم چې ټایم کې ما سره څنګه وکړه ما سره اول چې دی هار کا بیا موږ سره څه شی ښایه موږ سره ملیټ ښایه بیا موږ سره څه شی ښایه بیا موږ سره سیکنډ ښایه اصل کې ډېر دا تاسې وکړئ که موږ سره په دغه طریقه باندې اصل کې ډېر راشي. نه موږ سره د بیا په کومه طریقه راشي په بله طریقه دې راشي هغه نه ورته موږ سره اول ساعت ښایه بیا موږ سره څه شی ښایه بیا موږ سره اول ساعت وښایه بیا موږ سره ملیټ وښایه بیا موږ سره څه شی وښایه سیکنډ وښایه. اصل کې ډېر تاسې د دغه طریقې نه هم څنګه کولی شئ استفاده کولی شئ. زه ورته وایم ډیټ مو په کوم طریقه په کارېږي کاسټم ته راشئ او په کاسټم کې بیا ورته ووایئ چې زموږ ډیټ په دې طریقه نه دی په کار لکه څنګه چې تاسې دلته ورکړی دی. زما ډیټ په دې طریقه باندې په کار چې موږ سره اول څه شی وکړه اول اصل کې ډېر موږ سره منت راوله منت نه وروسته بیا موږ سره څه شی وکړه بیا موږ سره ډی راوله ډی صحیح ده که نه او هغه نه بعد اصل کې ډېر موږ سره څه شی وکړه بیا موږ سره ایر راوله and then اوکې
اوګه موږ سره په بده طریقه باندې څنګه شي بدل شي نو هغه موږ سره څنګه دی اصل کې ډیر د لپاره هغه خاص نمبر دی زه ورته فون نمبر تر شي اصل کې ډیر زما کاستم تر زما زه ورته دا زما په دې رقم نه دی په کار ما سره د کوس کې اصل کې ډیر موږ سره درې موږ سره ډیجیټ عدد وي او د خښ نه دی اخوا موږ سره څنګه وي خښ نه دی خو موږ سره اصل کې ډیر موږ سره د سلور عدد وي سو عدد دی سلور دی خښ نه دی اخوا موږ سره درې عدد وي دا څه وګورئ موږ سره دلته دین اوکې کې موږ سره وګورئ دی خو موږ سره کچېرې ولیکم چې واویا وسواویا وسواویا اتلس پنځه لس وګورئ اصل کې ډیر موږ سره به وسواویا نو موږ وویل کنه دا یو عدد کوم ډیر کو دلته یو عدد به ډیر کو اصل کې ډیر موږ سره به وسواویا اصل کې ډیر موږ سره څنګه راولي موږ سره سپیشل کاوس کې راولي دین تاسو کولای شئ دغه نه څنګه وکړئ اصل کې ډیره زیاته استفاده وکړئ نو دغه موږ سره د نمبر فارمیټینګ چې هغه موږ ترې نن خبره وکړه راتلونکي درس به ان شاء الله موږ بیا په کنډیشنل فارمیټینګ کې اصل کې ډیر خبره وکړو